چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې خو بیخي کوچني کوچني دي لکه نن ورځ لکه هله د کبر راټینګه که دا خوړه د ښار مو تر شا پرېښوستی لکه چې کابل ته روان یو که چیرې روان یو دا کیمرامین په مخه کړي یو موږ پېژني بلکل بلکل داسې په درزنو خیمې کښتۍ ولاړې دي مالونه څریږي دلې شاوخوا تقریبا محمد رحیم جانه څو دانې دي دلته دا به هګۍ دلته څو دانې ځای وي 4000 چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې سودایي راپسې ګرځه د هجران په تورو شپو دا خو لرغوني ښار کندهار څخه په مخه ښه شه السلام علیکم ملګرو دا خو د ښار راووتلو زه په غزلو اخته وم د ښار مو تر شا پرېښوستی لکه چې کابل ته روان یو که چیرې روان یو دا کیمرامین په مخه کړي یو البته په مخه کړی یم نو قدرمنو لیدونکو د کندهار ښار دی البته اول به ځان در معرفي کوم زه طاوله زر یم تاسې ما وینئ د زرچنار یوټیوب چینل څخه روان یم د چرګانو یو داسې فارم ته چې هلته د هګۍ څه نیولې بیا در چوچګرۍ پورې بیا بیرته هغه چوچان غټول بیرته د هغو څخه هګۍ ترلاسه کول بیرته بیا د هغو څخه دا پروسه داسې ځي دا د هغه عام و خاص چرګې نه دي دې ته اسټرالوپ چرګې وایي نه پوهېږم چې نور معلومات بیا څنګه یې هغه بالته سره وکړو دا تکې تورې چرګې دي که یوه ده که سل دي که زر دي دا مکمل تکې تورې دي اوس ورځو د ماشین څخه تقریبا 4 نیم زره پورې په یوه وارې چوچان راباسي هغه په تاسې وینو راسره اوسي نو ملګرو دا هم د بایپاس کوچان دي کوچان داسې په درزنو خیمې کښتۍ ولاړې دي مالونه څریږي دلې شاوخوا میږي پرتې دي پسونه دي او غواګانې دي د چا پر چم کوچانۍ ژوند خو نه بیا ځان ته ژوند دی ځان ته حساب کتاب دی بچ کې دا دي سړک ته زه راوختلی د خیره سره نو دا دي کوچان او داسې نه چې د کوچانو په منظره کې تر هغه خپل هدف تیر سو بیا به بیرته پسې راکاټېږو بیا به کیسه او دا چې دي دا پخواني د کرش ماشینان پراته دي نه پوهېږم چې اوس به فعال وي که به نه وي فکر نه کوم که نه دا دي جغل و ریګ و شان پراته دي نو که وخت و یا مثلا ژوند باقي وه د چا پر چم بیا به راسو دغه کرش باندې به هم یو پروګرام درته جوړ کړو معلومات به درکړو چې څنګه کار دی د سړک سره شوا سولو در کوچانو پسې راتېر سولو بلوڅ باوړۍ سیمه ده کندهار کې د شورندام شاوخوا علاقه ده فکر کوم په دامان پورې اړه لري دامان ولسوالۍ پورې نو د بلوڅ باوړۍ ده او دلته دا د بربله باوړۍ یا بربله برمه باندې هم کار شروع دی ملګرو تاسې داسې فکر ونه کوئ چې دغه د بلوڅ باوړۍ ده بلوڅ باوړۍ به شاید مخکې که دا سیمه نه پوهېږم په دې نامه ده بلد نه یم دلته نو بالاخره ملګرو دا دی فارم ته راورسېدو یو سګ هم ګرځي سګ نو بیا زه چې دی د سګ سره یو څه حساسیت لرم بیریږم چې نسپی نو خدای دې وکړي څه راته ونه وایي اوس به تاسو د خیره سره او خپرونه یا پروګرام به راپیل کړو بسم الله قدرمنو لیدونکو بالاخره رالو د محمد رحیم سره دلته ودرېدلم دننه ورځو د چرګانو فارم ته دلته هګۍ پرتې دي 2 رقمه یا 3 رقمه چرګان و چیچان دي محمد رحیم به معلومات راکړي اول خو ستړی مه سې محمد رحیم خانه تکړه او تازه دلته ستا وظیفه څه شته په دا ځای کې زما وظیفه دغه ده چې زه د چرګانو خدمت ته ولاړ یم د چرګانو خدمت کوم خوراک و آب و دانه ټول برابر یې ګرده کار انګېټۍ ور ولګو ګروپ یې ورباندې خاري د ګروپ یې د دانه یې د اوبه یې چې ګرده پر ما نو ورځو دننه اول به چرګې راښکاره کړي چې د هغه چرګې چې هګۍ اچي هغه به وګورو بیا به مخته راځه د خیر بس دروازه ور وټکوله دا په دې معنا چې د لارې څه ایسته راځي
ماشاءالله ماشاءالله ماسک باید ولګو دغه چرګان چې ښه محمد رحیم جان دا تقریبا څو چرګې دي او نر چرګانې څو دي چرګې څو دي ماشاءالله 1500 دانې چټکې دي 300 چرګ دي دا 1300 دغه ټوټل 1300 چرګان ماشاءالله ماشاءالله دا د ورځې دي تقریبا څو دانې هګۍ اچي 900 دانې 900 تولید مشترک 1500 چرګې تقریبا 900 هګۍ هره ورځ هګۍ چې د دې ځای تولید سي بیا هګۍ څه پکوي یوازې هګۍ خرڅوي که یا دغه هګۍ خو بیا تخمیانې دي دا تخمي هګۍ موږ ورکوو خلک یې ماشینانو ته پورته کوي موږ هم خپله ماشینانو ته پورته کوو هغه دی تاسې ولید بالاخره تاسې چیچی هم ولیدئ چیچی بیا هم ووینئ ګرد دا تخمي هګۍ چې موږ خپله ماشین ته پورته کوو چې چیچی سو چیچی راته کوو هلته بیا یې لویوو بیا یې خرڅوو بیا بل چیچی راته کوو دغه هګۍ چې مثلا د دې څه په لاس راغلې نور خلک خوا دې پرېږده مثلا چې هر څنګه کوي تاسو چې ماشین ته واچوئ د چیچي پورې تقریبا څو وخت نیسي 21 شپې وخت نیسي په 21 ورځې کې هګۍ چیچی په لاس بیا چې هغه چیچی راووتی د دې څخه جلا ساتل کېږي هغه هغه د هغه ځای هغه جلا ځای ښه هغه در څو وخته پورې دوی سره جلایي بیا نو دی در 15 شپو پورې جلایي بیا 15 شپو ما بعد بیا راړو دغه ټنډېل ته د یوې میاشتې ما بعد بیا خرڅوي ښه د میاشتې وروسته باره بیا هګۍ ته په څو وخت کې رسېږي دی هګۍ ته دی په 4 نیمې میاشت کې 4 میاشتې او 4 ورځې کې رسېږي ښه ډېر ښه تاسې وګورئ مخ ته ورځو پکښې ګرځو مشکل خو به نه وي یا ماشاءالله بس دی د دغه څه نه کې بد وړي چې آرام پر ورسي دی د چیز والا څه بد وړي پور کړي یا تیز نو ولې پر ورځو دغه څه کراکه صحیح دي هغه د پاپای کې سره جنګ هم دی توبه ماشاءالله دا خو او دا نو ګرده ګواکې تورې لکه هغه د مزار شریفې کوترې هغه ګرده سپینې دا ګرده اسټرلوپ معنا دا د کوم هېواد سره راځي دا چرګې د کوم ځای دی دا خو له اسټرالیا سره راځي ښه اسټرالیایي نسل دی دا ډېر ښه اوس یې لږ شوخي شروع کړه هېڅ نه وایي داسې دی دا ناولدو خلکو څه دوی بد وړي بلکل و خپل خو موږ پېژني بلکل دغه لکۍ د ځینو دا نسته دا ته ځینې کښلي دي که دوی خپله دا بیا دا چرګان سایې پر کوي دا چچکو باندې انو باره یې دا رقم دی بیا سپکې دی خشکې هم دي سره نو خو د چرګانو د نر چرګانو هم د ځینو لکۍ خو نسته جنګ کوي سره تا اوس نه ولیده چې تا له هغه د جنګ دي سره او په دې کې هغه لغړغاړي چرګان چې موږ ورته ویل هغه په دې کې نه راځي دغه دی مخ ته چې ولاړ دی ښه یا دا لږ داسې پیشني لغړغاړي دي د شا د خوا لغړغاړي دا بیا پټ سېږي ښه ښه ثوابونه خو ګټي ګر ورځ اذانونه درته شروع دي دغه دی زو د دې څه چې کومې هګۍ په لاس راوړئ زو هګۍ ګور راس راځه ښه محمد رحیم جان دغه څو دانې هګۍ تقریبا پرتې دي دغه به نو اوس دا خو ډېرې هګۍ دي دا خو 15,000 4,000 دانې هګۍ دي دا نو د 4-5 ورځو هګۍ دي ښه د 4-5 ورځو هګۍ دي دا یوازې تاسو دغه ته اچوئ خپل ماشینان ته اچوئ که هګۍ هم خرڅوئ یا دا تخمي هګۍ چې هم یې موږ خرڅوو هم یې موږ په دا خلکو تاسو به ووینئ چې ماشین ته یې پورته کوو چې 100 پیسه د په تخمي په ضمانت چې ورکوو په 10 پیسه ته یې په ضمانت ورکوو بلکل دا نو مرګرو تقریبا 4-4.5 زره هګۍ دا دلته ځای پر ځای پرتې دي چې د دغه څنګ خونې څه د دغه دروازې څه سره ووتو د هغه ځای څه په لاس راغلي دي او دلته پرتې دي د دې ځای څه نو دوی دغه تخمي هګۍ خرڅوي هم او خپل همدلې ماشینانو ته اچوي تر څو چې په لاس راوړي نو اوس به ورسو دغه به وګورو ماشین به وګورو چې هګۍ ته ور اچوي ملګرو هګۍ چې د چرګو څه په لاس راغلې هلته پرتې وې مثلا هغه راوړل کېږي دغه ماشین ته محمد رحیم جان په دې ماشین کې تاول څو 22 ورځې 21 ورځې 22مه ورځ دی چې په لاس درکړي ورځ مکمل دی چې مشترک دی پر د باندې 22 ورځې سره برق په چالانه شو روز به دی هیڅ که جو دروي بس والا مشکله برق او ګیس دواړه غواړي برق ګیس فلټر او به درې سره غواړي دلته به وبڅ پکې فلټر دا بیا دغه دغه جی ماشینان ورو په ځانې جی دا بیا دی دا وبه تاو شور کیده تاوشله باید د فلټر وبوي ماشاءالله
یعنی دلته د بارکو د دې سیستم باید 4 ساعت ورته فعال وي دوی باید شو روز موږ د شپې یو سړی جلا جته لرو چې دې ماشین ته مکمل ناست چې دغه د کار دی بعد ساعت موږ په تصرف کې و دا بیا د یوه منځله څه دی لاندې راشبکېږي بیا د دغه ځای موږ انتقالوو خوښېږي نه چې دغه ځای سره هسي بس خدای پاک دې تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 منزل سره اول ویږي جګ ودرېږي ته وایي منزله چې ما وتاړه لسله ولاک د 14 منزله سره ویږي دا تقریبا څونه ګړۍ موږ راخلاصولی شو چې ویې ګورو دا به نو 15 دقیقې 15 دقیقې خو بیخي ډېر کار دی دونه صحیح دی انشاءالله ملګرو دا د نږدو څخه ګورو تقریبا محمد رحیم جانه څو دانې دي دلته دا به انشاءالله څو دانې ځای وي 4,500 شاوخوا د دې څه بیا 4,500 څه مثلا اندازن چې ښه ولاړه سي هغه میاشت څو دانې په لاس راځي بیا نو 3,400 دانې چې مشترک تقریبا 900 هګۍ بیا هم ځای کېږي ښه دا ښه د ځای کېدو خبرې صاحب چچۍ ښه چچۍ موږ ته دی راکوي ښه راخلاصوو یې ګورو ریحان صاحب د نږدې ورښکاره بسم الله اوس خو سره عادت زما زړه پر سوځي پر دې اوهو ماشاءالله دغه چې بل دانه هم دی یوه دانه دغه تر ماشین لاندې وغلی و دغه لاړ دغه چچۍ دی داسې وینئ ماشاءالله هغه لاندې ښکاره دی هغه دا د څو وخت دا د یو شپو دی نه د هګۍ څه سامان وتلی دي د هګۍ څه پرونه وتلی دي د یوې ورځې دي ښه ماشاءالله ډېرې صاحب ښکاره کړې ریحان صاحب لږ بیا ګورو چې راونوځي باره ستړي کوي ماشاءالله نکي به راوړه هغه چچۍ کیا دې کوي نه دي دغه یو برار سو بېرته مو ونیوي بنده وای هلته په شام پکښې ورباندې نه کړي محمد رحیم جان یا بسم الله الرحمن اوس ورځو ملګرو دغه چچۍ چې د دې ځای سره راوځي چې چیرې انتقالېږي اوس ورځو هغه ځای ګور راځي نو ملګرو محمد رحیم جان څه د مخه سو دا هغه ځای دی چې د ماشین څخه چرګان راوځي چې چان البته راوځي کوچني او بیا دلته راځي دلته دغه ځای دی 15 شپو پورې موږ دغه ځای دلته دته روزنه ورکوو دانه ورکوو بخاریانې دي تر څو وخت پورې د 15 شپو پورې 15 شپې دي دلته په دغه پروړ کې دوی په دغه پروړ کې کوچنیان و سپورټ ورکوو زغله وې دواوې ورکوو چې دی در کوم حالات خدای راته راپورته کړي بیا نو موږ هاړو هغه خپل ځای ته ملګرو محمد رحیم جان ویل ته موږ چې چان ته سپورټ ورکوو نو زما په شمول هغه ټولو چې هغو خلکو ځوانانو ته دا پیغام دی چې سپورټ وکړئ سپورټ ډېر مهم دی ما څو وخت وزن کم کړي سپورټ مې برقراره ساتلی وو په دغه یخ کې راڅخه کښته پورته سو دا چې اوس چان لا سپورټ کوي یعنی مرغان و حیوانان لا سپورټ ته ضرورت لري انسانان خو باید دلته چې د ماشین راوته سیده دلته راځي چې چان تر څو ورځو پورې دلته یي دلته در 15 ورځې وبخښه تا راتویل بعد د 15 ورځو بیا انتقالېږي بل ځای و بیا هغه ټنډېل ته انتقالېږي ته راځه هغه مو ګوره محمد رحیم جان دلته په دا لار کې کپاس پروت دی تقریبا 15 شپږ چرګې پکښې کړي 7 دانې پکښې دي 7 دانې دي ولې مراجله کړي دي دا بندیان دي که څنګه کار یا دا مو دغه ځای څه چې موږ کوم چرګ مشکلات پیدا کړي یا موږ پکښې ووینو هغه چرګ موږ دغه چرګانو سره دغه بیا کپاس دلته در تداوی لاندې جوړ سي بیرته هلته ورهاړو ښه ډېر ښه او دغه کلنګي دا بیا کلنګیان دي دا هم بیا ماشین ته وپورته کړي دي دا مو خپل په لاس خپل چچۍ راایستلي ښه ډېر ښه دا کم دا د څو عمر دي تقریبا یاره انشاءالله اوس بیا د هغه د 8 میاشتو به وي یعنې تر اوسه لا خام دي و تر اوسه نازک چچیان دي بالکل اوس دورې ځو راسه هغه د 15 ورځو بعده چې دغه چې د 15 ورځو ما بعده چې بیا موږ راوړی دي د یوې میاشتې بعده بیا دلته روزنه کوو بالکل ملګرو دلته راغلو دروازه به بنده کړو چې یخ رانیسي ورته بسم الله ملګرو بالاخره د هغه ځای څخه چې چچۍ راپارېغه سي دلته راځي دلته بیا څو ورځې تېروي دلته بیا یوه میاشت تقریبا وخت موږ سره چیر کړي بالا نو بیا بازار ته موږ تولید پورته کوو بعد د یوې میاشتې دوی په پروش رسېږي په پروش که مثلا د لې پاته سي خرڅ نه سي هېڅ مشکل نه بیا درېیم پړاو بیا چې درېیم پړاو دا معنا دی چې دی دلته راته ودرېږي د یوې میاشتې 2 میاشتې سي
بیا یې هړو بل غټنډیل ته یې هړو ښه لکه هغه ځای چې و داسې نور ځایونه ورته لري بیا دغسې غټنډیل ته یې هړو ماشاء دغه اوس تقریبا فکر نه کوم چې دقیق حساب دی معلوم وي اندازاً څو دانې دي دغه چیچان یاره انشاءالله دغه 2000 دانې به وي ماشاءالله ماشاءالله یاره زه که هغه 1300 وه نو دا خو ته داسې راسې نو دا بیا زما په حساب دا ته 3000 ډېر دي که هغه 1300 وه انشاءالله هغه ماشاءالله هغه خو نو چې اوس تور بیا دا بیا چې ښکاره کوي یو رقم ماشاءالله خوند کوي علیده دی به م وایي چې دا نور ورځې دونه نه په عذابولو نن څه تکلیف راکوي چې ګوره دانه مو اوس ور واچول بیا په یوه هم لږ پورته کړه دا تاسې ولیدل چې راله دغه ما داسې فکر کوي محمد رحیم جانه یو وار دي دغه ټپان دغه ټاپور ته وایي دې ته یو وار دغه ټپان ډک شوله د دانې دې ته پاک سه په ډیټول ووال شوله بیا مو ورته کښېښول دانه مو ور واچول بیا دوی دانه پورته کړله دغه دې اوس یې بیا سخته وباسه زه دا اوس د څه حالت درته وایم دلته ډک شوله تا اخوا ته نور ټپان ډک کړل ما داسې فکر وکړي چې دا به د هغې دغه پاتې شي لابد پاتې شي هغه یې ماشاءالله داسې خاکي پایه ټول کړي دا مور د دوی پر اندازه ایښي چې دته چې هر څه د ډوډۍ شی ډېري ټپ یې ډېري دی بیا وده کوي غټېږي وسایي د ورځې څو واره خوراک ورکوې د ورځې 15 واره ورکول 15 واره د ورځې خوراک کوي دغه څو واره دي دا اوس دغه یې اوس 3 واره دي دا 4 بجې دا 3 واره دي څلورم 15 واره پاته دي خاص خوراک دی ملګرو نو د هغې ښایسته چیچان دي د هغې ښایسته چرګې دي په دې ارځي بعد د دې نو بیا چی هغه دی تاول په دغه رسیږي په فروش رسیږي یا مثلا بیرته هغه بل ټنډیل ته که نه اوس لکه غټ چرګان چې د هګۍ دا بیا ساتو هګۍ ته یې درو بلکل خیر اوسې مننه نو ملګرو بالاخره دلته د مکتب رقم یو جدول باقاعده ورته زړېږي په دې کې د دوی د خوراک چې په اول ورځ څونه خوراک کوي په دویمه ورځ څونه غواړي تر 4 نیمو میاشتو پورې چې دوی غټه چرګه یا غټ چرګ په لاس راوړي د هرې ورځې د خوراک تقسیم اوقات دي د دواو د واکسین تقسیم اوقات دي دې تر څنګ د دې تقسیم اوقات دلته شته چې څو ساعته باید دوی په رڼا کې واوسېږي څو ساعته په تاریکه کې واوسېږي نو دا به محمد رحیم جان صاحب پوښتنه وکړو محمد رحیم جانه د دې په دغه کار چې ته کوې سخت کم کار دی واکسین یې درته سخت دی رڼا ورکول تاریکه ورکول مړول دا سخت چې نو دغه دی چې دانه ورته ورکوو دانه خو هره ورځ ورکوو واکسین یې دی چې سختې کار یې دی واکسین یې دغه کوچني دا بیا په ډبو کې موږ دوی ته خپل واکسین ورکوو ښه پیچکاري نه ورکوو نه یوه دانه خو نو بیخي مشکله ده او دا چې چا د پیچکاري د ستنې څه بد وړي هغه پارم خو نو دام دی هغه سپین د غوښو د لیدو چرګان چې دي هغه چې مال دل دي هغه ته پیچکاري ستنې کوي هغه نو بیا د غوښو چرګان چې خالي د دغه دپاره چې لاند چې غټ په 40 شپې مکمل عمر بلکل د دې د 4 نیم میاشتې دا 4 نیم میاشت خالي هګۍ ته دا ځان رسي دا زما نو بل رقم سر خلاص هګۍ اچي تا چې د واکسین یادونه وکړله یا ما هلته ولیدل چې لیکلي دي ما د ستونو دغه وکړله واکسین د دې په خوراک کې ورکول کېږي په اوبو کې اوبه د کومه ځای ورته راوړي اوبه یې څنګه دي چې دونه بخارۍ و د ترمامیټرانو شان ورته بسته دي حتما مې په اوبو کې مې تاثیر یې اوبه بیا هم دا زما ورته عام اوبه نه یا اوبه یې خوږېږي لکه دا فلټر اوبه دا رقم فلټر اوبه څښي ودې ته موږ دا نورې اوبه نه ملګرو دا چرګانو نازونه وار په وار سربیره کېږي اوس محمد رحیم جان وایي د فلټر اوبه څښل کېږي په څه خاطر فلټر اوبه ورکوي فلټر د دې ځای اوبه بیا نه کې تورېږي دا چرګ مو راخوږي نو برای پر فلټر باسو فلټرېږي اوبه بیا راوړو په ډبو کې وراچو بیا ورته یږدو کومه دوا چې په هغه سر کې ما ویل د فلټران پراته وو خپل اوبه فلټروي بیا دې ورکوي او واکسینونه پورګډوي دغه یو رقم واکسین دی که یا څو رقمه واکسینونه دوی ته ورکول کېږي دوی چې د راګۍ در وخته را رسېږي تقریبا دوی 11 واکسین په دې کې د اوبو دا څو دي د سترګو د جي د اوبو د سترګو دا څنګه مثلا یو دانه ټینګېږي یو څاڅکی په سترګه کې ولوېږي دغه 1500 2000 چې چان چې ګرځي دا ګور ته یو څاڅکی په سترګو په دواړو سترګو په یوه سترګو یا په یوه سترګه کې وراچو دا دونه چې چان چې تاسو ویل د ملګرو دا یو جلا جلا ټینګ سوی دی څاڅکی په سترګو لوېدلي دي وبخښئ اوس ورچول سوي دي کې د بعد واکسین سوي دي دغه د سترګو د واکسین دا پر څو ورځې باندې ولوېږي د سترګې ده پر 15 ورځې دي چې د څو ورځو د 15 ورځو سی باندې راشي هغه دونه چې واره چې چي دونه سي مکمل لکه سترګه دونه چې چي بیا د هغه سترګې ته
دغه ور اچول واکسین ور اچول نو محمد رحیم جان تکړه سړی خو یې د قرار دی هغه ځانګړتیاوې را سربېره کېږي موږ یو ویډیو جوړه کړې وه دغه دواوې چې خرڅوي دا به یو خاطره در سره شریک دواوې خرڅي د شپږو د کیکو د خصمانانو دواوې خرڅي نو یو مازې خاورې یو شانې سره ګډ کړي خلک خطا باسي بیا چې سړی پر پیښ سي وایي دا دې ولې مثلا زه خطا ایستلم دا شان دې را کړي او ما په کور کې واچول هغه خصمانان نه دي خطا دی ورته وایي دا به داسې یو دانه کیکه ده یا سپږه ده غوماشه ده هر شي دا چې دې ونیول ټوکه به ورته وکړي چې دا وخاندي خوله یې وازه کړه باره به ته دا ور اچوې خوله به په راباندې باره یې وژنې نو اوس هم هغه داسې د درواغو د خطا ایستو معامله وه دا اوس د رښتیاګو هغسې معامله ده هر یو چې چی جلا جلا رانیسه په سترګه کې څاڅکې ور اچوه بلکل دا یعنې په مسخره باندې یا داسې په اسانه باندې تر دغه حاله پرې نه را رسېږي نو ډېره زیاته مننه محمد رحیم جانه وځو د باندې که بل شی مې په مخه راغلی پوښتنه کوو نو قدرمنو لیدونکو دا و د کندهار د اسټرالوپ چرګو فارم چې د هګۍ څخه نیولې بیرته تر هګۍ پورې چې کومه پروسه وه دا مو ټوله را سره ولیدله کور یې د دوی ودان موږ ته یې وخت راکړي د دې ځای په اړه معلومات راکړله محمد رحیم جان مې پرېښی مالته خپل کارونه وکړه چرګان ماړه کړه اوبه ورکړه او زموږ یې د خدای په امان وبخښئ ملګرو یو شی مې هیر سو په پای کې دا یوه خبره یادونه زه حتمن کوم د زرچنار یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب یې کړئ هغه زنګوله پسې ووهئ او د ملګرو سره پسې شیر کړئ زنګوله په دې خاطر مهمه ده چې باره په راتلونکي کې زموږ هره خپرونه هره ویډیو تر نور در مخه تر تاسو پر در ورسیږي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ زرچنار د خدای په امان